بسم الله الرحمن الرحیم. د بټي ولسوالۍ فارمیسي سیمه شنه دا زرغونه سیمه ده. نو راځئ په دې چکر کې موږ سره پاتې شو. ننګرهار د بټي د ښکلا داسې به وویل چې لکه د لیلا د زنې شین خال د مختلفو ولایتونو نه خلک راغلي دي. ګرمۍ کې هم دا سیمه بیا دومره کنجوسه نه ده. هندواڼې خټکي تاسو خوړلي دي. بوټي نارنج کرو او هغه بیا راغټېږي او هغې کې بیا پیوند لګو. د زیتونو قلمي او زینتي بوټي هم لرو. ګلاب بوټي دا مخامخ ښکاري. فصل ته رسېده ستونزمن کار دی که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د بټي ولسوالۍ فارمیسي سیمه د مالټو موسم دی او د دې موسم نه چې مطلب سړی په ننګرهار کې وځي او دا موسم یې نه لیدلی، نږدې نه راغلی، نو لکه خوشې ژمې یا دا موسم یې چې تېر کړی. ځکه په دې موسم کې ډېرې خوږې رنګارنګ مالټې په بټي کې رسېږي. د مختلفو ولایتونو نه خلک راځي او دې کې مطلب اخیستنه کوي، بنډارونه کوي، د ملګرو دوستانو سره چکر را لګوي، د ودونو همدارنګه د شخصي مجلسونو دپاره دې ځایونو ته راځي او دلته د مالټو بنډارونه کوي. دا ځای دا چاپېریال ډېر ښه جوړ دی، ورته باقاعده هوا ښکلي صفایي پکې شنه دا زرغونه سیمه ده. دغه رش تاسو ګورئ باقاعده په مختلفو ورځو کې ډیر زیاتې، خو د جمعې په ورځ باندې بیا بیخي له حده اوړي که نه. نو راځئ په دې چکر کې موږ سره پاتې شو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوخته یادونه وشوه چې هر سړی راځي د بټي په ښکلا باندې، بلکې ننګرهار د بټي د ښکلا داسې به وویل چې لکه د لیلا د زنې شین خال. نو بټي پکې عیناً د زنې د شین خال رول لوبوي او د هغې د ښکلا ثبوتونه خو باقاعده تاسو لیدلي دي چې د مختلفو ولایتونو نه خلک راغلي دي او بیا د ژمي په دې یخو ورځو کې دلته د مالټو او د نورو خوږو میوو نه برخمن کېږي. په ګرمۍ کې هم دا سیمه بیا دومره کنجوسه نه ده. هندواڼې خټکي تاسو خوړلي دي او زه خو داسې دعوه کوم چې د دنیا هر کونج کې افغان ته رسېدلي دي. نو د دې ښکلا جوړونکي معماران او خدمتګاران سره راغلي. تاسو به د معماران او خدمتګارانو سره به خبرې اترې کوو. حاجي صاحب السلام علیکم او په خیر حال ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. الله دې وبخښه کورادان، الله دې عزت وکړه. په خیر راغله. اداګانې نه کوو. خوشحاله اوسئ. څومره وخت نه دلته په دې کوریا کې کار کوئ او د دې کوریا دنده څه شی دی؟ خو اول دې خپل زما نوم سراج الدین دی او د همدې بټي اوسېدونکی یم او تقریبا دغه 30 کاله یا 20 کاله کېږي چې باندې کوریا کې موږ کار کوو. مخکې کوریا هغلته بعض ځای کې وه او د هغې ځای تقریبا 3 کاله کېږي چې دلته مې انتقال کړی فارمیسي تخنیک ته، مالدارۍ طرف ته. نو بس دا د نارنجو بوټي نارنج کرو او هغه بیا راغټېږي او هغې کې بیا پیوند لګو. د زیتونو قلمي هغه مطلب راغټېږي، بیا چې د غټې شو بیا ورکوو فارمونو ته چې هغې نه بیا غټ پوړي جوړېږي او بیا د زیتون راځي راشی او فابریکې ته وړي جلال ته او همداسې د نارنج کې پیوند لګو. د صبر بوټي هم دغه کوو، دا کرو. دا د نښترو بوټي هم کرو او دا اکلیپس بوټي ورته وایي. څوک ورته روسۍ ولې وایي او څوک ورته روسۍ ونې وایي که نه. دا هم خپل تخم واچوو. زینتي بوټي هم شته او زینتي بوټي هم لرو. ګلاب بوټي دا مخامخ ښکاري. دلته
ستاسو دنده خو مطلب د بوټو خدمت دی. د دې باغونو فصل ته رسېده ستونزمن کار دی که نه دی؟ دا ولا ډېر ستونزمن کار دی ځکه چې خبره ستړی کار دی خو موږ پکې خوشحاله یو ځکه چې بس دا ښکلا ده د وطن. بالکل. او کله هم چې مطلب د بوټي خدمت کوئ داسې ذهن کې خو هم تېرېږي چې یاره مطلب دلته به زموږ د وطن بچیان ځوانان سپین ګیري زنانه راځي چکرو دپاره په دې احساس باندې کوئ که نه یوازې د نفقې کیسه کې؟ بس دواړه هم نظر کې صحیح، هم د نفقې او هم د ښکلا ځکه چې دغه بوټو ته موږ ناست یو که نه زما پلار هم دلته کار کړی دی. نو دا زموږ پلار ما ته ویلي چې دا غټې ونې نه دا غټې ونې دا ویل موږ کري اوس یې موږ سوري ته ناست یو. دې ښکلا کې خو تاسو مطلب خپل لاسونه تڼاکې کوئ نو د دې ښکلا لپاره مطلب په چکر خلک راځي خلک بوټي زیانمنوي یا یې وباسي کور ته به یې ویسمه یا مطلب نور هم خلک وي د خسو دپاره د خاشاکو دپاره هغه ونې چپه کوي پیغام به مو نو د هغې خو موږ سره دلته مربوطه خپل دغه لرو د پلوس لرو حافظین لرو بس بیا خو د خبر کوو او اول خو ته خپله وینا کوو دا کار مه کوه بندوي که بیا هم مطلب واقع کوي بیا هم پوستې ته خبر ورکوو. عموم کې زموږ ستاسو د دې سیمې جغرافیې خلک ښه کار دی که ښه نه کار ورانه شپې هغه کار نه دی ځکه تاسو په ستړي کېږئ د حکومت سرمایه هم پکې لګي بالکل داسې ده. ډېره زیاته مننه. الله دې وبخښه کور ودان ستاسو نه ډېر مننه الله مو وبخښه چې پښتنه او زموږ دغه جاله راغلی. یو ځل بیا هم سلام کوو قدرمنو کتونکو د پټي کوټ ولسوالۍ فارمسي سیمې ته راغلي وو او دلته د خوریا د خدمتګارانو سره دلته موږ ولاړ یو نن د دوی سره زړه خواله کوو. حاجي صاحب ستړی مه شئ او په خیر راغلې. نوم دې څه شی دی د خیره؟ ماشاءالله. څومره وخت کېږي دې خوریا کې کار کوي؟ ماشاءالله ماشاءالله. دلته خپله څه شی کوم بوټي روزي کوم خدمت یا کومه څانګه کې دلته خو د هرې څانګې به خپل خلک یي که نه؟ موږ خو هغه نه یو خو موږ درندي ولې خو بیا هم دومره دغه لرو چې موږ دلته دغه ناري دغه کوکناري زبېښو او هغه تربیه کړو هغه نه بیا زړې وباسو زړې نه بیا انتقال کړو دغه ته که نه پیاون ته پیاون چې کله غټ شي بیا پیاون شو پیاون نه بیا انتقال شي ساحې ته. یو دا دی یو خپله دغه ګلاب لرو او بله خو د بلیچیز خپله لرو کوم انتقالاتونه د انتقالېږي که نه دا خپله دغه انتقالو. زیتون به م کړی زیتون د دې دا لونه او دا مطلب ځنګلي ګیا دا تاسو لرې کوئ؟ دا موږ خپله لیکو د په بلکې په دغو ذریعه باندې هغه خلک چې د ځنګلاتو کې مطلب دا دولتي بوټي وي یا مقصد د دې زینتي بوټي یا مطلب د میوې بوټي ماتې را ماتې ستا پیغام به ورته څه دا ښه کار دی که دا خراب کار دی موږ بس مخه ونیسو زموږ همکاري دا ده مسؤلیت هم در چې دغه ده وکړو خپله انساني طور باندې د هېواد د یو غړي په حیث باندې دې خلکو ته څه پکار دي؟ نو دا پکار دي چې د دې دفاع وکړي د دې خلکو ملاتړ وکړي او د دې بوټي خپل دغه ورکړي انتظار ته میوې ته ورسېږي دا نه چې ځکه مقصد بوټي باید ونه وځي نه. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. د خپل وطن ګل وطن او د شیرګړ میډیا قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې دغه سفر به مو خوښ شوی وي د پاملرنې وړ به مو ګرځېدلی لکه تنده مینه به مو د وطن په ماته شوي د خلکو سره نندارې د خدمتګارانو سره مرکې د دې سیمې نظارې به مو ننداره کړي. د بل پروګرام پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.